وایي چې دغلته 10-12 جمهوریته جوړ دي له ګلخانۍ او مرمري نماڼۍ پرته جوړ دي. دوستم، دانش، عطا بلبل جمهوریتونه نه دي. اتمر جرأت د دوی په خیل جمهوریتونه نه دي. دوی ځان ته خپل تجارتونه او فرمانونه لري. اسلام آباد او تر مشهد اوږده لاسونه لري. دا پر کونجو ویشلی زور به وایه ځواک پاتې شي. دا یو خپلواک په دې کې څرنګې خپلواک پاتې شي. د کاکا ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي، د علم ګل کوچي خبره دې پر ځای پاتې وي. ما سره خپل وزیر، وکیل، معین، جنرال په جنگ دی، والی، رئیس، ډاکټر، قاضي او څرنګوال په جنگ دی. چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتئ. چې زر ساتونکي پټوي زر 50 ساتئ. د سرونه چې مو خرڅ شي سر 50 ساتئ. د ارواښاد استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند. د ارواښاد استاد یاسر د یوې قصې په اړوند چې ضمیر مړ کا نور مزې کوه مزې په مړوند. ستا د وعدو لارې ته ګورم دې لارو خوړم، عمر مې تېر ویښته مې سپین شول انتظار وخوړم. هغه به وشي دا به وکړو ته بېغمه اوسه، موږ بیا راځو ته همدې تمې ته په تمه اوسه. دوی سره نشته خوشحالي، د خوشحالۍ تمه ده، دا تمه خره، دا تمه سپۍ ده، دا لولی تمه ده. سیاست، شهرت، ځان مړونه او خپل جیب دی دلته. سیاست درواغ، سیاست دوکه، سیاست فریب دی دلته. تنظیم پالان دي، ډل پالان دي، دا شکمار دي ګورئ، غله ترې نه لاړل، غله ورکېدي، غله په لار دي ګورئ. تنظیم پالان دي، ډل پالان دي، دا شکمار دي ګورئ، غله ترې نه لاړل، غله ورکېدي، غله په لار دي ګورئ. بل ته په لار، د بل په لار، د بل نوکر پارلمان، د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان. بل ته په لار، د بل په لار، د بل نوکر پارلمان، د افغانستان د بربادۍ پرانستی ور پارلمان. خرڅ کا، ځان موړ کا، په پنشیر او په شمشاد څه کوي؟ څه کوي؟ دین، مذهب، پښتو، رواج، هېواد څه کوي؟ خرڅ کا، ځان موړ کا، په پنشیر او په شمشاد څه کوي؟ څه کوي؟ دین، مذهب، پښتو، رواج، هېواد څه کوي؟ یو رمضان او ورسره مل 18 وکیلان دا په رښتیا د دې هېواد د دې ولس وکیلان. ما بندیوان کوي، ما یوه لویه ګناه کړې ده، زه لوی خاین یم، ما دې ملک سره جفا کړې ده. ما بندیوان کوي، ما یوه لویه ګناه کړې ده، زه لوی خاین یم، ما دې ملک سره جفا کړې ده. ما د مزدور د تن خولې ترشي مالګي څکلي، ما بیت المال خوړلی، ما د ولس وینې څکلي. یا حق راوبخئ خپل، یا ما په دار وځړوئ، ما په دار هر یو ولایت کې یو وار وځړوئ. دا په ترڅو زما ولس ته پسې نو پراته وي، دا خاماران به نو ترڅو په خزانو پراته وي.